د ځینو رسنیو د راپور پر بنسټ تېره ورځ د کندهار ولایت د تخت پل ولسوالۍ د کډوالو په یو کمپ کې 2 ماشومان د لوږې له امله مړه شوي دي. په کندهار کې د اسلامي امارت د کډوالو چارو مشر د 2 ماشومانو مړینه تایید کړي. څو مهمې پوښتنې: پاکستان ولې د افغان کډوالو سره دا ډول د بشر ضد چلند کوي؟ نړۍ ولې د دې ډول کړنو په وړاندې چوپه خوله پاتې ده؟ عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی دروند میلمه توریالی همت صاحب. زه یوسف خان لاله یم. همت صاحب ستړی مه شئ، وخت د بخیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی. همت صاحب، تېره ورځ د پاکستان په کمپونو کې چې د افغان کډوالو لپاره دي بعضې ماشومانو ښځینهو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. فکر کوئ دا څومره د بشر ضد کړنه ده چې دغه ماشومانو ته یا هم د ښځینهو ته لومړني خدمات لکه اوبه، څښاک یا هم ډوډۍ ونه رسیږي او په پای کې دوی خپل ژوندونه له لاسه ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم یوسف لالی وردک صاحب، زتا ته او د یک تلویزیون محترم کارکوونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. زه به لږ داسې مخکې ورسم. د هجرت چې ده دا په خپله خوښه په خپله رضا هېڅوک خپل کور خپل ټاټوبی چېرته چې خاپوړي کړي هغه نه پرېږدي. پښتو کې مې یو هغه ده که نه وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډېر غریب سي یا د یار له غمه ځي نه. منګه خو د هغه وخت سره شوروي یارم راغی، د کمونستانو په ملګرتیا ترک یامین بابرک نجیب سره راغله. 2.5 میلیونه یې موږ شهیدان کړو، آباد وطن په کنډواله بدل کړ. نو مجبور او د مجبوریت نه موږ کډې په شا کړې. میاشتو داسې حالات هم په دې خلکو په هجرت کې راغلي چې له کوره وتې دي او څوک د ترې منګل په لار، څوک د انګورو اډې په لار، څوک د کوټې په لار. په دې لارو کې بیا روسي تیارو او کمونستانو بمبار کړي، 10 کسه له کوره تلي، 2 لار کې پاتې شوي، یو یې هلته رسېدلی، 3-4 هلته رسېدلي. نو په داسې حالاتو کې موږ هجرت کړی. نو دا د مستۍ نه چا نه ده کړی، یا اوس چې پراته دي هم د مستۍ نه څوک هلته پراته نه دي. بل دا د موږ خو که ایران ده که پاکستان د دواړه اسلامي هیوادونه دي. دا هجرت د موږ داسې چې راوګورو، ابراهیم علیه السلام بیبي هاجرې سره او اسماعیل علیه السلام سره هجرت وکړو، بیا یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته لاړې هجرت یې وکړو، موسی علیه السلام هجرت کړی. د موږ خوږ خاتم النبین پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق او مسیره د خپل غلام سره هجرت وکړو، 3 شپې سورغال کې وکړي، بیا مدینه منورې ته لاړ، بیا هجرت وکړو. د هجرت نه 14 کاله بعد هجرت وکړو، د نبوت نه راتلو نه بعد او یعنی 53 کلنۍ کې هجرت وکړو، 10 کاله په مدینه کې تیر کړل. بیا اعمال ته وفات شو، وی ویلې اعمال ته مې دفن کړي، کني خلکو په خوشحالي هم په اوږو خپل وطن ته بولی و. نه بیا 3 کال کې مکه مکرمه پته سوه، 8 9 10 3 کاله رسول صلی الله علیه وسلم بیا په مدینه کې پاتې شو، کور هم پاتې شو ارڅم. نو زه اوس راځم دې خبرې ته چې پاکستانه ته هغه وخت کې موږ ته هغه راکړه، هغه وخت کې د همدا نارې وهلې چې دفاع جهاد افغانستان، دفاع پاکستان، او رښتیا هم روسانو به ویلې چې موږ به په تودو اوبو کې صبر کوو او موږ موټر لیورس نه لري. خو دا افغانان 2.5 میلیونه ککرې سپر کړلې، دا سیلاو مخه یې ونیوله، خپل افغانان هم بچ کړي، ایمان او عقیده او پاکستان ته هم بچ کړي. کنې د تا دغه اوس د خواجه آصف بینوم جامع به سرې وای او په نظام به هغه نظام وای چې کوم د شوروي و دغه وخت. دا افغانانو دو سره احسان هم کړی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن عظیم شان کې راځي. بل دا څو شیان دي چې د دغو د کړنو له لاسه دغه هغه مقدس نومونه هم د سوال لاندې بعضې ناپوه خلک راوله کوي، هجرت ده، جهاد ده، مثلا حج ده، او دا شیان یو عجیب او بد کار کوي. خلک به بیا دا کوي لکه مهاجر ده، انصار ده. مهاجر او انصار خو هغسې و چې رسول الله السلام او صحابهو ته نکاح کړې ښځې خپلې چې دوی درلودلې، یوه یې طلاق کړه، عدت نه وروسته مهاجر ته په نکاح کړه. خپل لاندې به دوی اوسېدل، هغه اچول پاس به مهاجر اچوي، داسې نه چې پاس موږ یو بیا تاسې ته تکلیف ونه رسېږي، مځکې ورسره ورکړې. نو موږ د افغانان که ایران ته تلي که پاکستان ته، دا څونه مهاجر که 50 لکه پاکستان ته، 50 لکه ایران ته تلي، ټول خپل د ګوتو په تڼاکو باندې
خولي کلی دي پاکستان او ایران آباد کړی دا نه چې کوم بلډینګونه دي په د اکثرو کې د افغانانو رول او د افغانستان ته چې کومې پیسې راته د مهاجرو په نامه د جهاد په نامه په هغه کې سلو کې 10 روپۍ دوته نه رسیدلې 92 دا به ایران او پاکستان او نور دوبه خپل جوبو کې اچولې دا اوس هم د مهاجر په نامه باندې پیسې راځي نو سیار دفتر ممال ته دي خو من حیران حقوق بشر ته یو حقوق اطفال ته یو دغه یونیسیار هغه ته یو ملل متحد ته یو چې ولې چوپ خلدي چې اوس واته لزر کسان همت څه بنسټونو ته به ورسته راشو اول به بحث کو خپل د پاکستان د حکومت په کړنو باندې یعنی په ټوله کې خواړه او بخو هغه څه دي چې هر انسان ته باید ورکړل شي بیا ولې افغان کډوالو سره دغه څه چلند بیا ولې افغان کډوالو دغه لومړني اسانتیاو څخه دا د دې لپاره چې صفای د سوال جواب دی دا دغه بابا په امریکای چې کوم بابا د اسلام مخالف ده د پاکستان او افغانستان د ولسونو مخالف ده د اسلامي هیوادونو مخالف ده او د اسلام مخالف ده هغه غواړي چې د دښمنۍ د پاکستان او افغانستان د هیوادونو ولسونو ترمنځ وکړي او شنه کې او فصل واخلي چې هغه کله هم بیا سره جوړ نسی لکه مثال د پاکستان ولسته د پاکستان حکومتو ته تاریخي او پیغور پاتې چې د ولګي په دغه شلم قرن یوشتم قرن کې لولګي زنانه او ماشوم له بوبو لولګي ول دوا او لغنه وجل کیږي دا د بادار د خوشالولو لپاره دا کار دغه بادار څوک دی همت دا بادار د ما پلار دا بادار بالکل هغه څوک دی چې ټولي پیژني چې امریکا دا او انګريز دا او امثال هم دي د خپل د بادار د خوشحالي لپاره هغه هم دا غوړي چې هر ځای کې مسلمانان ولې تفکر څه فکر کوي چې دغه بلوچ ایران افغانستان پاکستان کې دي ولې دغه پښتانه اخوا دا ولې عرب په ایران کې دي ولې دا کردان ایران کې دي ترکیه کې دي په عراق کې دي دغه مخکینی انګريزانو دا راغ کړي دا نننۍ امریکا د انګريز ده لاله سیمانه ته ډیر خپيږي په خواله کې اوس چې واشنگټن نوم ده یا لکه نیویارک نوم ده دا یارک چې دا یو خار ده په هغه کې په لندن کې په برتانیې کې دغه ځای خلک لاړ ولته په هغه کې نیویارک ورته وي اکثر د امریکا نوې د امریکا 300 کال کېږي چې را پیدا شو نو د امریکا په دغه هغه کې ټول د انګريزان دي یعنی اصیل الاصل انګريزان دي لکه دلته چې د من شینواری د جنتلی اخوا سلیمان خیل علي خیل تلی اخوا یا د من د بامیانو خلک تلی ایران طرف یا د مزار خلک تلی تاجکستان او ازبکستان طرف دا رنګ دا انګريزان دي نو دغه انګريزانو غواړي غوي چې مسلمانان څنګه خپل منځ کې وجنګي څنګه یو بل ته پیغورونه پری دي څنګه یو بل ته دښمنۍ زیاتې کی نو ام دغه علت د چې دغه څه کارونه کوي دا ول تلاره بند او دوی په تورخم کې دا موټر او التم دا موټر بیا چې پرونی لار خلاصه کړي ویل یو ورځ لپاره و نن ما معلومات واخیست دا وس نن هم خلاص و دا یو خکار د هر چا خکار ته کوي بد کار ته بد وي ما څه بل پښتنه دلته دا چې فکر نه کوي چلند دوګونه دی که په اروپا کې د نړۍ په کومه بل برخه کې کوم څوک وژل کیږي ټول نړۍ پر باندې خبرې کوي دغه کار غندي ولې دلته زموږ همسایگان په ټوله کې کوم څه چې تر سره کیږي لکه د پرون کومه پیښه چې ښځینه او ماشومان د لوږې له امله خپل ژوندونه له لاسه ورکړي چوپ پاتې دي دا د دې په خاطر که دوی اوس د ملل متحد هم راوړاندې سي یونیسیار هم وړاندې سي او بشري حقوق هم بیا خو هغه پاکستاني هغه حلقې چې د امریکا د خوشحالولو لپاره هر کار کوي غوی بیا دا کار نه کوي بیا له دې کارونه لاس اخلي د مهاجرو زورولو نه مهاجرو له وژلو نه د مهاجرو بې عزته کولو نه بیا لاس اخلي هغوی چې راځه دا کار وکړي تیار افغان ولس ته خو معلومیږي چې هغه دوی کو نوره دنیا به پې هغوی هغوی به همدته دوام ورکوي زه غږ کوم د پاکستان په ولسو غږ کوم په یونیسیار باندې ملل متحد باندې بشر حقوق باندې او اسلامي کانفرنس باندې چې تاسو ولې چوپ خولئ ولې هغه حقوق چې کوم نه اسلامي دغه بڼه ده او نه د دنیا د قوانینو په بشري حقوق کې چې کوم قوانین د ملل متحد د هجرت د مهاجرینو لپاره چې کوم قوانین وضع شوي دي هغه نه پاکستان کې او نه ایران کې په باندې عمل نه کیږي ایران کې په عمل نه کیږي پاکستان کې په عمل نه کیږي په کار د چې اسلامي ملکونه د اسلامي کانفرنس د چش لپاره جوړ شوی چې دا د دوه مسلمانانو ولسونو د دوه هیوادونو د دوه ملکونو ترمنځ او اوس دا وګوره په دغه مذاکراتو کې سر ترکیه او قطر هغه کړي په کار د چې سعودي ایران هم د نور 50 اسلامي ملکونه ټول وړاندې سي اسلامي کانفرنس من حیث مجموع کې وړاندې سي او د مذاکراتو ته دوام ورکي او د حل لارې چارې او په موضوعاتو خبرې وسی چې کوم موضوعات جزئیات دی وغنه د جنگ او نفرت او د منځ راځي یو هم دغه د چې د مهاجرو زورول وجل تنګول زنداني کول بې عزت کول بې ستر کول تکلیفول ویزي قیمت کول هغه ټول کارونه د اوس پاکستان کې او ایران کې چې
دغه کارو باندې دغه دوه ولسونو ترمنځ نفرت راځي. دا به تنها خلک نه وایي چې دا یو حلقه ده په پاکستان کې او په ایران کې دغه کار وکړو. خلک به وایي چې دا ټول هغه کړی. سبا که پاکستان باندې څه مسله راځي په ایران باندې راځي بیا دلته زه او ته که ته ورته ځای ورکړې زه تا ته وایم ولې که زه ځای ورکوم ته. خو موږ چې دا 50 کاله موږ ته د امریکایانو په دې اشغال وخت کې د روسانو اشغال وخت کې ایران او پاکستان او بل چا موږ ته ځای راکړی او ښه ځای کړی موږ کور ودانۍ ورته وایي. خو موږ دا وایو اصل په اسلام کې ده یو حدیث شریف ده چې خیر الامور خواتمها، بهترین کارونه اخر خاتمه ده او خاتمه مستوره ده. یقین وکړو یو رهبر ویل نوم یې درته ناخلم په حج کې موږ روانو یو طرف استاد یاسر صاحب روانو یو طرف زه د ما د لاس کې سیخان ننوتي ول او داسې دا سیخان ول نو داسې روانو نو ویلې چې د عربانو باید جامې چپولې دا احرام لوی شیطان هم وشته په مینا کې. نو یاسر صاحب ته څه ویلې ما وانه ورېده بیا ما ته مخ راوړو چې توریاله دا ولې دا خلک د من قدر کې ملخ پیژنې دي چې ته یو رهبر د جهاد. هغه ویل نه 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 وای دا مې دې لپاره قدر کوي چې زه د مجاهدو یو مجاهد یم خو زه په دې ډارېږم چې خلک به موږ سره د محبت په سبب بل عمل به نه کړي صرف دغه موږ سره مینه محبت کوي جنت ته بلاړ شي خو خاتمه مستوره د موږ اخر کې داسې یو کار ونه کوو چې جهنم ته لاړ شو. یې دل سترګم وکي وای دلې د رهبر د مال سترګم. نو ما ویل چې دا 1900 شپږاتیا چې هغه وخت کې به ته پیدام نه وي 1900 شپږاتیا کې حج ته مونږ تللی و دا. نو مطلب مې دا ده چې اخر خاتمه ته ما 50 کاله وساتې خو اخر کې په ان شاء الله ترا کې یا بد ورځ راته وای خو د مامه غسترګو کې یا زه اوس خو الوا خورم خواږه شان اخر کې ترخ مرچ خورم هغه خوګواله زی بیا مغمر د کوم یا مرچ خورم اخر کې الوا خورم چاکلیټ خورم خوګواله مې هغه کې پاتې کیږي. نو دا رنګ د دشمنان د اسلام خو ډیر بلا دي هغه هم دغه کار کوي چې دا 50 کاله د وساتل د اخر کې لولګم ملکه زندانو کې واچوا تکلیف هم کا ګرمي پیراوله یخنۍ کې مور پسې سوټای واخلوي لګه چې دغه جوړونه متنافر سي او همدا د هر یو په ذهن کې هغه اخر شي ارسړی ته پاتې کیږي. باسته به دوام ورکوي ورسې ولاندې دمې عزتمند لیدونکو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. د بحث دوام ته راغلاست. همت صاحب د کډوالو راایستل په دغه ډول باندې څومره به د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي ځکه چې اړیکې په دې وروستیو کې یو څه ناڅه ترینګلې ښکاري. بالکل ما خو تا ویلې حتی هغه کې د لږ پرې نه ښودم دا دوه ملایکې چې هر ورځ یو سار راځي یو ماښام ځي الله پاک ته او یو دوه ملایکې نورې دي چې د دوشنبې په ورځ یو د پنجشنبې په ورځ دا ملایکې بدلیږي دا دوه چې دي دوشنبه ځي پنجشنبه بیا نور بیا پنجشنبه ځي الله ته چې ورځي الله پاک ورته وایي چې دایما بنده د اخر وخت کې څنګه ولیده اخر کې چې شي کول اخر کې هغه نور هغه اخر شي ډیر مهم دي او رسول صلی الله علیه وسلم چې کله اخر کې هغه کېده امده ویل چې صلات یو ویل مونږ بل ویل د خزو حقوق او بل مسواک وه دا درې شان اوس موږ باندې ډیر ضروري دي خو موږ درې وړ شا کړي نه د خزو حقوق ادا کوو او نه مسواک په هدونه او نو بل خبر دا ده چې بیګاو سبا چې زینو د اخري هغه ده دلته دښمن کوشش کوي چې د اخر کې د یو کار وکړي چې هغه بالکل کتا چې د سوال کې ویلې د دوی سوچ کې شپه ورځ ناشتي چې کم کار باندې ډیر زړونه زخمیانیږي ډیره ښه دښمني دوه منځ کې پیدا کیږي او اوس دا بدی بیا له منځه نه وځي هغه کار د خپل حلقې ته وایي خپل غلامانو ته هغه د افغان مهاجرینو سره ایران کې کوي دلته هم کوي کله اعدامي کله زندان کې اچي کله بې عزته کوي کله ښځې موټرو کې اچي کله یو څه کوي کله یو آرامنامه ورته وایي کله یو بل څه وایي هغه الفاظ هغه خبرې هغه کارونه پې کوي چې هغه د پاکستان د ولس دښمنانو هغه ارمانونه پوره کوي د پاکستان ولس د ایران ولس د تاجکستان ولس مسلمانان دي موږ سره ستونزه مشکلات نه لرو ولسو باندې هغه کوم خپل حکومتونه ته نصیحت وکړي جګسي مظاهرې وکړي جلسې وکړي جلوسونه وکړي پارلمان کې ورسره وایي چې تاسو دا څه شروع کړي دي دا ګاونډیان دي د ګاونډي حقوق هیوادونه یې که هغې پیغمبر علیه السلام وایي ما به انتظار کوم چې میراث کې سره شریک سي ګاونډی په ارته کې که دلته امن وي او هلته امن ده که هلته امن وي دلته امن ده او د قوت کې او ښه امنیت کې د هر چا ګټه ده نو هغه خلک چې غلامان دي هغوی د بادار خواهشات پوره کوي بادار غواړي چې نامني دواړو هیوادو کې دلته لانجې دلته مشکلات بیا ته نه څوک کار نه بنیادي کارونه ته څوک ورځي نه راکړه ورکړه سره څوک کوي نه دوستي کوي ته څه فکر کوي چې یو کلي کې یو کوري
او ورځ جنگ یو چا سره جنگ یو چا سره څه زخمی مړی پکې هغه ته نه څوک لور ورکوي نه څوک لور ته کوي نه خور ورکوي نه څوک ته واده کوي نه زوی ته واده کوي دا رنګه دښمنان غواړي چې موږ دا رقم بدنام کی چې نه څوک را سره دوستي وکړي نه څوک را سره خپلوي وکړي نه څوک را سره راشه وکړي نه درشه وکړي او انزوا کې پریدي او دا ټول اسلامي ملکونه همدغه سي دوی چې هیڅ بیانې خپل گاونډیانو منځ کې جنگي خاتون پریخي د ډیورن کرخه د کشمیر کرخه د ایران او پاکستان ترمنځ د ایران د افغانستان او تاجکستان ترمنځ دا باید تعقل نه کار واخلي دا څوک چې ودیرس ملکونه ما مخکې ته ویل چې به د پاسپورت او به ویزه یو بل تتلی سي او دا د خدای امر مسلمان ته ده مسلمان نه مني اروپایانو منلای کافرو منلای هغه حکم چې اسلام سرحد نه لري هغوی وایي چې موږ منځ کې انسانان یو سرحد نه لرو دا اصلي کې اسلام سرحد نه لري موږ دونه قوي سرحد چې د اسلام سره ده دونه نسته دا اوس د ایران چې کوم قوي سرحد له موږ سره پروت ده دونه ترکیه سره بل ملک سره سخت نه ده د پاکستان چې هندوستان دشمن هم ده دونه سخت ګواګه بارډر نه ده لکه څنګه چې تورخم دونه سخت ده دغه رنګ د هر دو ملکو اسلامي ملکو ترمنځ چې څومره دغه بارډر یا سرحد ورته وایي چې سخت ده دونه د کوپر سره چې دغه ملک هغه ده هغونه سخت نه ده د هر یو حتی اسلامي ملکونه کوم واخلو د یو ملک د بل ملک ته دا اوس د موږ د اماراتو سره د سعودي سره د نورو ملکو دومره سخت بارډر ده چې هیڅ حد نه لري دا چا سخت کړي دي دا هغه بابا سخت کړي دي چې د دواړو ولسونو او اصل کې د اسلام او بیا د ټولو مسلمانانو څوک چې دا کلمه وی لا اله الا محمد رسول الله دی دښمنان دي غواړي چې څوک دا کلمه ویونکي غریب وي او شرمېدلی وي ذلیل وي رسوا وي بدنام وي نیکنامي نه غواړي او هغه صحت ښه نه غواړي روغ جوړ نه غواړي او جبونه ورته ډک نه غواړي وطن مترقي لیدل نه غواړي پرمختګ نه خوښیږي نو په جنگ کې ګوړې نه ویشل کېږي جنگ کې شاتګ ده یقین په خدای وکړو چې د یو ورځې جنگ یو کال 2 کاله د شاته غورځي ترقی دم شاته غورځي تعلیم دم شاته غورځي تربیت دم شاته غورځي اخلاق دم شاته غورځي یقینو کده موږ وطن کې جنگونه دي په ولا چې دا اوس را تیرېدم پرون موږ سره یو پلان کوچ کې زنانه را سره ناشته یو کس راغی جوار راغی د چوال پات ویل چې وس رسم ویل کنځلې وکړه ډیر به حدا نو دا اخلاق د موږ دغه رقم په کار د زده غږ کې مترزه جمله غوندي غب کوم په فرهنګ وزارت باندې امر بالمعروف باندې چې غټه لوهي ارجوي کولی کې چې دغه ځوانان چې د پلاستیکونو خرڅي جوار خرڅي چې د بد حال پات استعمالي ډریوران دي ځینې بد الفاظ هغه شان وایي چې زه اوس ویلی نسم نو هغه شیان باید لوحې ولیکي لږ مصرف وکړي خالي په خېټو په کړایانو په موټرو باندې مصرف نه کوي ډېره زیاته مننه ستاسو خبر ته په کتو که په رښتیا داسې بیا ولې د پاکستان اوسني حاکمان خو دوی هم انسانان دي د بشریت غړي دي ولې دې ته فکر نه کوي چې باید د دغه ډول ظلم څخه دوی باید جلوګیري وکړي ګوره اصلي کې اسلامي معلومات کم دي خو بشري معلومات د بشر اغراض کې چې څوک د ملل متحد کې چې څوک د کس کوینان مې د او پرمان مې ده بشري حقوق کې چې څوک د امریکا 80% مالی هغه امریکا کوي د ملل متحد امریکا کوي نو چې څوک نان مې د او پرمان مې زول تر اغله من تاسو دال پخړی و کوم هغه مې در سره خوړل نو دا خبر ده چې کور ته چیرته زیدي ملمه په اختیار کې خونه ده بادار چیرته وي کور چختان در چیرته وي چې پلاني کې کینه الته به تکینه او دا دال کاټ نه کې درست ډېره زیاته مننه دلته په دې منځ کې ملګري ملتونه دي اروپایي اتحادیه ده او نور ډېری سازمانونه دي چې وخت نه وخت د خلکو سره بشري مرستې کوي فکر کوئ چې دلته په رښتیا هم د ملګرو ملتونو یا اروپایي اتحادیې څخه یا د یونما څخه هم په ټوله کې یو څه سهلنګاري شوې ده چې باید دغه کډوالو سره کومک کړی سهلنګاري نه بالکل یې کړې نه د ظالمان دي که هغوی د رښتیا کوي کم کومکونه چې پاکستان کې مهاجرو سره کول هغه ملکونه دي پیسې زیاتې شوي دي ترقي زیاته شوې ده په شاتګ نه ده کړی هغه رقم دی ورکې کوم مهاجرو کمپونه چې په تورخم کې جوړ دي په سپین بولدک کې جوړ دي خرلسي کې جوړ دي د افغانستان ټول د پاکستان نه چې کوم مهاجر راځي په هغه کې ورسره افغانستان په داخل کې کمپونه جوړ شوي لکه تورخم کې عمري کې هم ده ان په یو وخت کې ډېر زره کسان پکې ول نو دغه لوی کمپونه دي خو هلته نه ملل متحد نه خالي یو څو دیګي هلته باندې کې او څو هغه ورکي او نور هغه ضروري شیان ورته نه ورکوي همدغه د افغانستان اسلامي امارت که خدي کبد دي د وزارت دفاع موټر دي چې همدغه راوړي همدغه د اسلامي امارت څلور کمیټې دي څلور وزارتونه اقتصاد وزارت د پلان او بستانو د حوادثو د د مهاجرینو دا سره کینی او څه پیسې ورکي زر روپۍ افغاني د فیکس په سر او دا ورکي نو یونیسیار او ملل متحد د بشري حقوقو د خلک بالکل دا نه دي کړي دوی د داو کې د اسلامي امارت چې اکثره ځای کوم ځکه ورته کړي اسلامي د ملل متحد او بشري حقوق او د خلک دي لکه څنګه چې پاکستان کې ورته شفاخانه جوړول په مهاجر کمپو کې ورته هسپتال ورته جوړو مکتب جوړو دغه سدي جوړ کې د مهاجرو لپاره راستنیدونکو لپاره
چې شارکونه جوړ شوي دي دغه کې دغه اولینو کومکونه دغه کویان او دغه څاګانې دغه نلونه دا د تیر کې افغانان غیرتي خلک دي چې هلته په خپل لاسو باندې هغه جوړو دلته خپل پلاسو باندې ځان ته کورونه جوړي ځان ته پخسې وهي ځان ته کوټې جوړي خو ته ورسره لږ کومک وکړه هغه ټانکر کې خو اوبه ورته راوړه هلته خو دې هر څه ماته راوړل چې کوم وخت کې د غرض و د غرض وخت کې د ما سره رقم کومک کو دوی د خپل د غرض لیونی کړي دوی غرض هلته له شوروي ډارېدل موږ سره کومک کو موږ د دوی لپاره نه ده کړی لکه یو سړي د تا پلار هم وژلی دغه کامرمین پلار هم وژلی خو د ما ورور هم وژلی زه چې هغه مړ کوم د تا د لپاره نه مړ کوم زه د خپل ورور د قاتل د زه وژنم خو ګټه تا تم رسیږي غتم موږ پاکستان ایران امریکا لپاره روسانو سره جنگ نه کړی یا امریکا سره پرون د پاکستان ایران د روس لپاره جنگ نه کړی موږ د چا لپاره چا سره جنگ نه کو صرف د الله لپاره جنگ هم کو د خپل خاور د دفاع لپاره جنگ هم کو د افغانانو د دښمن سره جنگ هم کو خو موږ د هغه لپاره د چا لپاره چا سره دوستي د چا لپاره چا سره دښمنی نه کو خدا سالنګاری څه چې دا بیغوري کړي د بالکل د انسان هغه ورته اهمیت نه لري دا بالکل حقوق بشر نه دي دا عدول بشر دي چې د حقوق بشر وای د خلکو د ژوندونو وای په لکاو روپۍ مصرفي ګوره دوی مصرفي ټول مخفل د غته وړي کته خو دوی دی وکي دغه عملی دی وکي کوم شان چې پاکستان او ایران کې کول هغه شان دی وکي انسوار ونیم زره مکتب جوړ کړي وو مهاجرینو ته اوس درې چې ونیم سو دي دوی ته جوړ کړي هغه مهاجر دي هغه انسانان دي زیات څه وي دي کم څه وي نه دي نو الته دي ورته ونیم زره جوړول په ایران او پاکستان کې اوس ونیم سو ورته جوړ کا یو پلس کم څه دي ونیم سو ورته جوړ کا هم به وي سیدا ته نه مکتب جوړه ما باندې خبره کوي اله دا د مکتب دی بند کړي اله پلانې تا نه دي بند کړي تا ونیم زره ول ټول دي بند کړي دي ونیم پلس باندې خو یو دانه راخلاص کا ما خو دونه کړي دي چې دارالعلومونه مخلاص دي مدرسې مخلاص دي شپږم پورې مخلاص دي الله وکړي چې دولسم پورې پانتون پورې د جنکو هم خلاص درست همت اوس مهال څومره په کار ده چې پاکستان کې چې کوم پالیسي جوړونکي دي یا هم په ټوله کې د پالیسي عملي کوونکي دي یو ځل بیا فکر وکړي چې اوس هم سر د وخت ده باید خپل پالیسي او دا ډول کړنې ودرېږي دا خو ما تا ته ویلې دا پارلمان دی دوی پالیسي ساز هغه ده پارلمان دی د کې اقدام وکړي پارلمان دی هغه حلقې منی کی پارلمان دی هغه د بابا د خوشالولو لپاره څه کوي پارلمان دی هغه کار وکړي چې ولس ته ګټه رسیږي پارلمان دی هغه کار وکړي چې دواړه ګاونډیانو ته به رسیږي پارلمان علما دی په جماعتو کې دا تقریرونه وکړي اسلامي او غیر اسلامي الته قومي کوم مومنټونه چې دي کوم تنظیمونه چې دي نېشنل دا پیپل دا او هغه بل څه نومېږي د نواز شریف والا د ان پی ای دا او جماعت اسلامي دی جماعت علما دا ان پی ال دا ارته چې دي دا ټول به دوته څه وکړي کار وکړي ځکه دا ولسونو دا ولسم مسلمان دغه تا تروسه د افغانستان کې د کوم فرد نوریدلی نه اماراتي چارواکي حکومتي چارواکي نه سیاسي شنونکي نه بل چې د پاکستان د ولس خلاف خلو خزولي پنجابیان هم د مونږرونه دي سندیان هم د مونږرونه دي بلوچستان هم د مونږرونه دي پښتانه د مونږرونه دي څوک چې دا کلمه وی لا اله الا محمد رسول الله دنه اخوام چې انسان د منګه انساني ورور ده د بنی آدم د آدم علی السلام اولاده ده منګه بالکل نور سره ظلم کو نه زیاتای کو نه په وب بندو نه په بل څه کو نه په بل څه کو دا یو کس چې راځي شخصي هغه تاسو وګورئ د مونږ مجاهد ته څومره هغه استعمالي تاسو د مذاکراتو کې څومره کاغذ استعمال کړ دا هغه کې چې څوک راځي په هغه کې وې پنجاب کو صندوق کو پلانک کو پرتګ د باسم څه د شخصي کار نه د اسلام پالیسی دا هغه ته اسلام معلومات نشته نه د اسلامي امارت سیاست او پالیسی دا چې موږ قومونو په سره هغه وکړو موږ ان اکرمکم عند الله اتقاکم ډیر پنجابیان به چې ما پښتانه نه به بهتري شاه شجاع غلام خو یو ازبک ته ډیر خده یو بل هغه ډاکټر نجیب خو پښتون ما قومي خو د روسي غلام و دیغه یو تاجک ډیر خده دا د قومي خبره نه پاکستاني نه خدای پاک کوئی ان اکرمکم عند الله اتقاکم سوره حجرات کې وای من څوګي نه دی ویل خدای پاک ان اکرمکم عند الله بشتون حکم یا تاجک حکم یا هزاره حکم یا افغاني حکم یا پاکستاني حکم نه عربي حکم چې نه دی ویل ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا متقی کا تاجک کا پشئی کا ازبکی کا گجری کا پرچوانی کا پختونی کا ټیټوي کا تور وی کا سپین وی کا خړ وی کا زیړ وی کا کمالدار وی کا غریب وی بس هغه بهتر د تقوا ولري خدای تاغه څوک وړاندې دا خو نه چې په شکل باندې چې د وسړي ورور وي او هغه بدفعلی بد اخلاق وي هغه نه هغه کسخه ده چې تا د ژبې نه ستا د قوم نه خو اخلاق لري ایمان ولري او سړیتوب ولري او دلسوزي ولري هغه ډیر بهتره ده او تقوا ولري بل همت صاحب حل لاره څه د جنبندي کو څه باید تر سره شي جنبندي که خدا وایم چې اسلامي امارت هم یو وفد حکومت نه غیر لکه دی غوي چې راځي کله جماعت اسلامي رئیس کله مولانا فضل الرحمن کله څه اسلامي امارت د تا غوندې وطن پال صحافیان او ما غوندې یو
هغوی چار چاته لګیا یم په اصطلاح ښه و بد داسې هغه د سیاسي شنونکي علما انجینران ډاکټران قومي مشران او دا خلک د یو لوی وفد کې پاکستان ته ولیږي پاکستان سیاسیونو سره نظامیو سره فوجیانو سره پارلمان سره دو سره د خبرې وکړي یوازې دا د نه کې چې ما خپل امارتي تیرو خلکو بول دی غوی ګوره رقم وفدونه درته راځي د موږ هم د علماو په راس کې د علماوي نور د ټول ورسره چالته ورسي او هغوی سره خبره وکړي چې تاسې څه خوړلي دي چې ازموی نه سئ تاسو خو همغه کار کوئ لکه چې یو سړی شپې پلی خوري 50 کاله خپله ښېګڼه په اوبو لو کوي 50 کاله هم ښېګڼه کړې ده کور هم آباد تاریخ هم زرین لیکل شوی هغه زرین تاریخ ولې هغه پیاچوي تارکول پیاچوي ولې مردارۍ پیاچوي هغه مرداروي چې څوک یې بیرته کولی ونیسي ولې هغه خړوي ولې دا سپین تاریخ خپل خرابوي یو کمونستان دي چې وایي چې 50 کاله موږ خراب کړي نه 50 کاله کې 4.5 کاله ده 4.5 کاله د امارت مخکې ځل صحیح نور او هغه 4 کاله د مجاهدینو منځ جنګ کې د زیاته ځل موږ سره پاکستان حکومت ولس ټول کړي خو یو اشکال د امریکایانو خلاف اشغال کې او 14 کاله د روسانو خلاف اشغال کې مهاجرو ته ځای ورکړي مجاهدو ته سترګې پټې کړي راغلي دغه کې موږ شکر ادا کوو په خو ته خو بده ته اور آباد د سیاسي چارو شنونکی تورالای همت صاحب په خبرونه کې تاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم عزتمند لیدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مسپارم ښې چارې